السلام علیکم ناظرین د نننۍ ورځ اهمترین ویلوګ سره زه یم اعجاز یوسفزی. کتونکو په ننني ویلوګ کې به ذکر کوم په میډل ایسټ کې د متوقع جنگ یعنی تیسری جنګیزي. موږ به د تیسری جنګیزي ذکر اوریده تقریبا کال دو مخکې چې به موږ کوم ذکر اوریده نو زموږ په ذهن کې به یو خاکه راتلله او هغه نقشه چې کوم ده هغه اوس ډېره زیاته واضحه شوې ده. مخکې مبهم وه اوس واضحه شوې ده. کله نه چې په سیریا کې یعنی په شام کې د بشار الاسد حکومت مات شوی دی د هغې وروسته چې کوم معاملات مخې ته راغلي دي نو دا لرې نه ده چې په دغه سیمه کې یو دریم جنگ ونښدي او په دې کې چې کوم دی ډېر تباهي خورونکي هتیار استعمال شي. کتونکو یو بیان د بنجمن نتنیاهو وزیر اعظم اسرائیل مخې ته راغلی دی. هغه د ایراني قوم ته مخاطب شوی دی. هغه ویلي دي چې موږ ته پته ده چې تاسو د اسرائیل سره امن غواړئ او تاسو د خپل رژیم چې کوم دی یعنی د آیت الله خامنه‌ای چې کوم رژیم دی د دې خلاف یې خو د دې نه د ازادۍ وخت راغلی دی او ډېر زر به تاسو داسې وخت به راشي تاسو به ډېر زر د دې چین نه یا د دې زنځیرونو نه ځان آزاد کړئ. په خپل بیان کې هغه دا وایي چې ایران تقریبا 10 ارب ډالره په سیریا باندې ولګول خو تاسو وکتل چې صرف 11 ورځې جنګ وشو او چې کوم دی د سیریا ټول حکومت راوغورځېده د هغوی چې کوم پراکسیز او ملیټري انفراسټرکچر او دا ټول په صرف په 11 ورځو کې راوغورځېدل او بشار الاسد دغه ملک پرېښودل. د دې نه علاوه هغه د حماس ذکر هم وکړ چې ایران په حماس باندې هم په $40 ولګول خو تاسو وینئ چې نن غزا او حماس چې کوم دی هغه د روینز یعنی د ملبې لاندې پروت دی. د دې ترڅنګ هغه د حزب الله ذکر هم وکړ. بنجمن نتنیاهو د ایران قوم ته په خپل پیغام کې دا وی چې لکه $10 ارب ایران په حزب الله باندې ولګول خو تاسو نن وینئ چې د حزب الله ډلې چې کوم هاي کمان دی یو شمېر مشران هغوی چې کوم دی ووجل او د دې نه علاوه او د دوی چې کوم سپورټرانو د حزب الله سره چې کوم نور پراکسیز هغه هم د خاورو لاندې کړي دي او یو شمېر جنګیالي او راکټې او نور انفراسټرکچر یې ولې تباه کړی دی. نو د دې مطلب دا دی چې د ایران د ولس چې کومه پیسه ده بنجمن نتنیاهو مطلب دا دی چې د ولس کومه پیسه ده نو دا ایران د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي او په میډل ایسټ کې په مختلف ملکونو باندې د قبضې کولو لپاره استعمالي په پراکسیز په ذریعه استعمالوي. بنجمن نتنیاهو ایرانی ولس ته دا هم وایي چې ایرانی چې کوم رژیم دی یعنی د آیت الله خامنه‌ای چې کوم رژیم دی نه صرف تاسو یې قبضه کړی ہے بلکې موږ ته اسرائیل ته هم چې کوم دی خبرداري او دغه رنګ خطرات مخې ته رامخې ته کي. کتونکو دا یو داسې کس دی چې په آی سی سی کې انټرنیشنل کرمنل کورټ اف جسټس چې کوم دی عالمي عدالت انصاف کې د خلاف کیس چلیږي بلکې هلته د بنجمن نتنیاهو ارسټ وارنټ ورته دی چې د بشري حقونو وایلیشن کړی دی د جینوساید کړی دی د خلکو په فلسطین کې. نو هغه کس راپاسي او په ایران باندې دا قسمه الزامات لګي او چې کوم د ایران ولس دی په هغوی ته دا ترغیب ورکوي چې تاسو په فیوچر کې ځان تیار ساتئ او موږ را روان یو. د دې خبرو نه صرف دا په نظر راځي چې په فیوچر کې کولی شي اسرائیل چې د ایران هاي کمان یعنی آیت الله خامنه‌ای یا چې کوم د هغه د لیول یعنی د هغه د لیول نه کم لاندې چې کوم لیډران دي صدر شو وزیر خارجه شو دا هټ کی یا د هغوی اټمي انسټالیشن چې کوم دي اټمي تنصیبات چې کوم دي دا هټ کی. نو د ایران د اسرائیل دا مقصد دی چې کله اسرائیل دا حمله شروع کړي نو ایرانی ولس ته د خپل حکومت خلاف روزي. د دې فیوچر کې به څنګه څه مخې ته راځي ځکه چې په ایران کې هم د اسرائیل یو شمېر ایجنټان موجود دي کوم چې د ډېر وخت راهسې هلته موجود دي او کاروایي کوي. تاسو کتلی دي چې د کله د حماس سربراه دلته راغی په ایران کې د نوي صدر د خلفبردارۍ دستور وه هم په هغه موقع باندې ایران هټ کو هغه په شهادت باندې ورسولو. د دې نه علاوه زه به ذکر کوم په شام کې د ایچ ټي ایس د چا سربراه چې ابو محمد الجولانی دی هغه تر دې دمه د اسرائیل خلاف بیان نه دی ورکړی خو الټه اسرائیل دغه خلاف بیانات ورکوي چې د جولانی یا د هغه ګروپ چې کوم دی بین الاقوامي قوانین د خپل لاندې کړي دي او بین الاقوامي قوانین یې د خپل لاندې کړي دي او دا دهشتګردي او هغه دی او دغه دی او دا مونږ هټ کولی شو. د دې نه علاوه زه به لږ دا هم ذکر وکړم چې اسرائیل د شام نیول بیس هم هټ کړی دی د هغوی چې کوم د ایرفورس اډې دي هغه هم هټ کړي دي نور فوجي تنصیبات چې کوم دي هغه ویشتي دي او ګولان هایټس کوم چې یو بفر زون ایریا وه هغه هم قبضه کړې ده هلته په باقاعده توګه د هغوی فوج تللی ده او هغه علاقې قبضه کړي دي. د دې نه علاوه د شام په جنوب مغربي سیمه چې کوم ده هلته هم اسرائیل یو شمېر علاقې قبضه کړي دي.
نو زه حیران دا یم چې ابو محمد الجولاني څوک چې د حیات تحریر الشام سربراه دی او لږې ورځې وړاندې په 12 دسمبر باندې تاسو وکتل چې په 8 دسمبر باندې هغه د بشار الاسد حکومت خاتمه وکړه، د حکومت نسکور کړ. هغه تر دې دمه د اسرائیل خلاف داسې خاص بیان نه دی ورکړی، ځکه چې نه صرف دی ویلی دی چې بلکې د ګولان هایټس باره کې بیان نه دی ورکړی. ګولان هایټس هغه علاقه ده کوم چې په 1967 کې د عرب اسرائیل جنگ چې کوم په هغې کې اسرائیل بنیادي طور د درې علاقې یعنی یروشلم یې ونسه، بیت المقدس ته موږ وایو، د دې نه علاوه د شام نه ګولان هایټس ونسل، دا یو پهاړي سلسله ده، غریزه سلسله ده، دا یې ته ونسل. د مصر نه صحرایي سینا چې ورته وایي سینای پیننسولا ورته وایي هغه یې ونسه. نو د دې باره کې تر دې دمه ابو محمد الجولاني چې کوم دی هیڅ بیان مخې ته نه دی راغلی. نو خلک حیران دي چې تاسو څنګه مجاهدین یا تاسو څنګه د شام ریپرزنټیټیو ځان ته وایي چې د اسرائیل خلاف تاسو اوسه پورې یو بیان نه دی داغلی. الټه چې کوم دی اسرائیل د شامي علاقو باندې بمبارۍ کوي او ځینې علاقې قبضه کړي هم دي، څنګه چې ما ذکر وکړه چې د هغوی نیول بیسز او چې کوم ایرفورس دی د هغوی اډې دي، د دې نه علاوه فوجي تنصیبات دي، دا یې په نښه کړي دي. ګولان هایټس کې چې کوم بفر زون هلته فوج لېږلې ده او هغه علاقه یې په باقاعده توګه قبضه کړې ده. تر دې دمه ابو محمد الجیلاني د دې هیڅ څه نه دي ویلي. اوس په ذکر کوم د ګریټر اسرائیل. ګریټر اسرائیل څه شی دی؟ مخکې به موږ د دې د ګریټر اسرائیل ذکر کوو، نو دا به ماته یو مت په نظر راته، یو دیومالۍ قصه به ماته مخې ته په نظر راتله. خو اوس داسې ښکاري چې ګریټر اسرائیل لپاره یو پلانینګ شوي او په دغه پلانینګ باندې ډېر په تیزه سره عمل درآمد رواني. کتونکو تاسو وینئ چې په میډل ایسټ کې د اسرائیل د پلې یعنی د اسرائیل مد مقابل هیڅ داسې طاقت نشته چې د اسرائیل سره مقابله وکړي. نو هغوی کولی شي چې دا ټولې علاقې هغوی قبضه کړي. ګریټر اسرائیل د هغوی یو بیبلیکل کانسپټ یعنی د هغوی مذهبي تصوراتو کې دا یو تصور دا هم دی چې ګریټر اسرائیل به موږ په قیام کې راولو. په دې ګریټر اسرائیل کې چې کوم دی اردن او لبنان شامل دي، دا ټول علاقې دوی وایي چې دا زمونږ دي. د دې نه علاوه د شام چې کوم دی تقریبا 15% برخه دوی دا وایي چې دا زمونږ دي، یعنی په ګریټر اسرائیل کې د شام 15% برخه ده. تقریبا 25% برخه په دې کې نه ده شامل. دا هغه علاقې دي چېرته چې د کردانو حکومت دی یا د کردانو زیر تسلط چې کومې علاقې دي هغه په دې کې نه دي شامل. دې ته SDF ویلی شي، سیریان ډیموکراټیک فورس، یعنی کردان چې چېرته حکمراني کوي هغه علاقې په ګریټر اسرائیل کې نه دي شامل. د دې نه علاوه عراق چې کوم دی تقریبا د نیمې نه سوا عراق دوی دا وایي چې دا په ګریټر اسرائیل کې شامل دی. بغداد پای کې اگر چې نه دی شامل، خو زیاتره علاقې د نیمې نه سوا په ګریټر اسرائیل کې دوی وایي چې شامل دي. د دې نه علاوه اهم ملک سعودي عرب شمال برخه چې کوم دا شمالي یو ښکلې علاقه ده چېرته چې موسم هم وي، په سنوفال هم پکې کیږي. دغه علاقې دوی دا وایي چې دا زموږ حق دی او دا به موږ قبضه کوو، دا د ګریټر اسرائیل حصه ده. د مصر صحرای سینا دوی دا وایي چې دا زموږ ده، او د دریای نیل نه اخوا چې کوم د مشرقي مصر دی هغه ټول علاقې تقریبا 15 ښارونه دي، 3 غټې صوبې دي. دا ټول اسرائیل دا کلیم کوي چې دا زموږ په حصه کې راځي او دا د ګریټر اسرائیل حصه ده. کتونکو مستقبل کې به په دې کې څه مخې ته راځي. لږ ذکر بس دا وکړم چې په دې ګریټر اسرائیل کې د ترکي ځینې علاقې هم شته، یعنی د شام الیپو سیمه چې کوم دا د هغې سره د ترکي او بارډر جنګېدلی دی، د هغې نه لږه غونته علاقه ده د ترکي اسرائیل. دا هم وایي چې دا هم د ګریټر اسرائیل یو برخه ده. دوی دا ولې وایي؟ دا وایي چې چېرته د دوی ابا او اجداد بن اسرائیل چې چېرته هم پاتې شوي دي، دا د دوی حق دی چې هغه علاقې قبضه کړي او په هغه علاقو باندې حکمراني قایم کړي. په دې کې دوی دا وایي چې په عراق باندې ځکه موږ دا حق لرو دا د قبضه کولو، چې دا نبکټ نظر چې کوم بهت نصر به ورته ویلی شو 587 کې کله چې هغه په فلسطین اټیک وکړو، نو دا ټولې علاقې هغه قبضه کړلې او د هغوی چې کوم هیکل سلیماني و هغه هم راوغورځو او دا ټولې غلامان بوتلل، یعنی بیبلونیا ته دوی دا بوتلل. نو دوی دا وایي چې زموږ مشران هلته هم پاتې شوي دي. دغه رنګ په مصر کې زموږ ابا او اجداد پاتې شوي دي. په سعودي عرب په شمال کې چې کوم علاقې دي دوی دا وایي چې دا زموږ علاقې دي. د دې نه علاوه په اردن او چې کوم دی لبنان او په دې ټولو علاقو کې زموږ ابا او اجداد پاتې شوي دي، نو لهذا دا زموږ حق دی چې په دې باندې موږ قبضه واچو.
کتونکو دا به څنګه که چېرته ګریټر اسرائیل په قیام کې راشي نو د دې دپاره دوه لارې داسې دي چې د هغې مونږ ویلو شو چې د هغې په نتیجه کې ګریټر اسرائیل قایمېدی شي. اول خو به اسرائیل دا کوشش کوي چې براہ راست د علاقې قبضه کړي، ځکه چې اسرائیل ډېر زیات اګریسو یو ظالم طاقت دی. تاسو وکتل چې په هر څه باندې ورځي، نه ماشوم ته ګوري. تقریبا 14,000 ماشومان یې په غزا کې مړ کړل او 8,000 ښځې په غزا کې هم شهیدانې کړې. د دې نه علاوه 45,000 خلک نور شهیدان کړي دي په غزا کې. په لبنان باندې اټیک وکړه. د دې نه علاوه د شام په دې مغربي علاقې په دې باندې هم اټیکونه کي. نو د دوی به براہ راست قبضې په ذریعه شاید چې د ګریټر اسرائیل قیام کوي. او که چېرې کومې علاقې د دوی په قبضه کې نه راغلي نو هلته به دوی دا وایي چې خپل پروکسیز مونږه انسټال کو، د هغې په ذریعه چې کوم هلته چې کوم حکومتونه مونږ انسټال کو، د هغې په ذریعه د ګریټر اسرائیل قیام په عمل کې راولو. کتونکو دا د نننۍ ورځ اهم ترین ویلاګ. راتلونکي ویلاګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.